ټولو راغلو ملګرو ته په خیر راغلي د اختر مبارکیانې وایم د امارات پښتو ادبي رڼا دوبۍ مشر ته مبارکیانې د اختر 14 اګست مبارکیانې هم وایم په دې ښایسته پروګرام کامیاب پروګرام ورته ډېر داد مبارکي هم ورکوم د مشرانو په اجازه باندې د غزل یو څو شعره او بیا د کامران ارماني صاحب فرمایش دی چې په خو غږ نو مننه نظم یم غزل یم زمزمه مې کا نظم یم غزل یم زمزمه مې کا ستا په تماشه یم تماشه مې کا مننه کړم چې بیا اوبه د پېښور ګلان کړم چې بیا اوبه د پېښور ګلان سمه د کابل د سیند چپه مې کا مننه او نور چې د دنیا غمونه نه وینم نور چې د دنیا غمونه نه وینم ړوند مې که په سترګو توره شپه مې که ډېره مننه ارماني صاحب په فرمایش باندې داسې لږ نری غوندې ترنم پرې راځم غزل مطلب ده چې جانان ته به جانان وایي جانان به سړی وجني خندا د یوې ورځې وي خفګان به سړی وجني جانان ته به جانان وایي جانان به سړی وجني خندا د یوې ورځې وي خفګان به سړی وجني خندا د یوې ورځې وي خفګان به سړی وجني د خوار غریب درک پکې د نیمې ډوډۍ نه وي د خوار غریب درک پکې د نیمې ډوډۍ نه وي خو سپی اجره ساتي خان له دهقان به سړی وجني خندا د یوې ورځې وي خفګان به سړی وجني ورکړی یې نام وي دا جهاد خدا سنوي ورکړی یې نام وي دا جهاد خدا سنوي چې پاسي مسلمان او مسلمان به سړی وجني خندا د یوې ورځې وي خفګان به سړی وجني دا څنګه مسلمان د یو څو پیسو دپاره دا څنګه مسلمان د یو څو پیسو دپاره په سترګو دړون شوی په ایمان به سړی وجني خندا د یوې ورځې وي خفګان به سړی وجني د ځمکې په سر روان شي رور درور سره په جنګ شي د ځمکې په سر روان شي رور درور سره په جنګ شي آخر پکې سر کېږدي بابا جان به سړی وجني خندا د یوې ورځې وي خفګان به سړی وجني خري شعر دی چې څوک وجني په الهام کې مې راغلی راته وایي څوک وجني په الهام کې مې راغلی راته وایي ثاني ستا د خیالاتو قدردان به سړی وجني خندا د یوې ورځې وي خفګان به سړی وجني ډېره زیاته مننه